د اسلامي امارت او پاکستان د 2023م زیږدیز کال د پوځي ځواک پرتله درنو لیدونکو ستړي مشئ د اسلامي امارت او پاکستان د 2023م زیږدیز کال د پوځي ځواک پرتله کول د څو مهمو ټکو پر بنسټ ترسره کیږي د پوځي ځواک او ټانګونو امکانات اسلامي امارت د خپل وسلوال ځواک د پراختیا لپاره له سیمه ایزو وسیلو څخه کار اخلي او د ځینو وارداتو په مرسته تکیه کوي د دوی وسایل په ټوله کې د زړې ټکنالوژي لرونکي او لږ دي په 2023م زیږدیز کال کې اسلامي امارت د خپل وسلو او ټکنالوژي د پراختیا په برخه کې ډیره وده نه ده کړې پاکستان د عصري پوځي اوزارو لکه د پرمختللو ټانګونو جیټ الوتکو او ټکنالوژیکو وسیلو له اړخه مجهز دی د پاکستان د پوځ د وسایلو کچه او ټکنالوژي د سیمې په کچه غوره ده د پوځي ځواک شمیر او سازمان اسلامي امارت د اسلامي امارت پوځي ځواک د ګورنیلا جنگ د تاکتیکونو له مخې جوړ شوی دی د دوی ځواک په بنسټیزه توګه د جګړې د ځمکني اپریشن لپاره دی خو د دې ځواک سازمان او ترتیبات معیاري نه دي پاکستان یو منظم روزل شوی او مسلکي پوځ لري چې د بیلابیلو پوځي څانګو له هوایي سمندري او ځمکني ځواک څخه جوړ دی د پاکستان پوځ له عصري پوځي ستراتیژیو سره سم تنظیم شوی دی پوځي تیاری او د تمرینونو کچه اسلامي امارت د خپلو ځواکونو لپاره لږ روزنیز امکانات او تمرینونه لري د لویو پوځي اپریشنونو په ترسرولو کې کمزوری او عاجز دی پاکستان د خپلو پوځیانو لپاره منظم او پرمختللي روزنیز پروګرامونه لري د تمرینونو او پوځي تیاریو په برخه کې له نړیوالو معیارونو سره برابر دی د تګلارو او ستراتیژیو توپیر د اسلامي امارت ستراتیژي ډیری مهال د غیر متقابل جګړو غلچکیو بریدونو او د سیمه ایزو ځواکونو په مرسته د پراخو بریدونو پر ځای د ځمکني اپریشن او ترهګریزو فعالیتونو پر بنسټ ده پاکستان د پوځي ستراتیژیو په برخه کې د ملي دفاع دښمنانو ته د ځواب ویلو او له نړیوالو ائتلافونو سره د همکاري پر ستراتیژیو باندې تکیه کوي د دوی ستراتیژي د پیچلو پوځي اپریشنونو او د دې ترڅنګ د امنیتي ځواکونو د کارولو پر بنسټ ده د نړیوالو اړیکو اغیز اسلامي امارت د نړیوالو ملاتړ او همکاري نه لري چې د هغوی د وسایلو او سرچینو په پراختیا کې خنډونه رامنځته کوي پاکستان د نړیوالو اړیکو په برخه کې پراخه همکاري لري چې د دې هیواد پوځي ځواک ته د پرمختللو وسایلو او ملاتړ لار هواروي په ټوله کې پاکستان د 2023م زیږدیز کال لپاره د عصري وسایلو منظم پوځي ځواک او نړیوالو اړیکو له اړخه د اسلامي امارت په پرتله یو لوړ مقام لري اسلامي امارت له لږو وسایلو او تمرینونو سره خپل ځواک ته پراختیا ورکوي خو د پاکستان له پوځ سره په پرتو او پراخو امکاناتو کې کمزوری دی درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه